یوټیوب څه شی دی؟ یوټیوب هغه انټرنیټي پاڼه ده چې په هغه کې د ویډیو مینوال کولی شي ویډیوي کلیپونه دغه انټرنیټي پاڼې ته اضافه کړي او له نورو ملګرو سره یې شریک کړي. دا ویب پاڼه د 2015 کال د فبروري په میاشت کې د پیپال د پخوانیو کارکوونکو سټیف چین، چاد هرلی او جاوید کریم په واسطه جوړه شوه. د دې سایټ اوله ویډیو می ات د زو نومیږي چې په هغه کې جاوید کریم د سندیاګو د یو باغ وحش څخه لیدنه کوي. د یوټیوب کمپنۍ په سن برونو کالیفورنیا کې موقعیت لري او د اډوب فلاش ویډیو د ټکنالوژۍ په استفادې سره کولی شي د مینوالو بیلابیل ویډیوګانې، تلویزیوني خپرونې، موسیقي او نور خپرونې نندارې ته چمتو کړي. هغه کسان چې په دې ویب پاڼه کې راجستر نه وي یوازې ویډیوګانې لیدلی شي، خو هغه کسان چې په دې ویب پاڼه کې راجستر وي کولی شي دې ویب پاڼې ته ویډیوګانې هم اضافه کړي. د یوې څېړنې له مخې هره ورځ دغې پاڼې ته 65,000 ویډیوګانې اضافه کیږي. د 2016 کال د نوامبر په میاشت کې یوټیوب کمپنۍ 1.65 میلیونه امریکایي ډالرو په بیه پر ګوګل کمپنۍ وپلورل شوه. دغه ویب پاڼې 60 ژبو ته ژباړل شوې چې د 800 میلیونو په شاوخوا کې کارکوونکي لري. ډیره زیاته مننه چې د دې ویډیو تر پای پورې مو زموږ ملتیا وکړه. که مو له داسې ډول ویډیوګانو سره مینه وي نو زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ، د زنګ بټنه فعاله کړئ ترڅو زموږ له نوې ویډیوګانو څخه خبر شئ. تر بلې ویډیو پورې ښې چارې او ښه ژوند.